Thank you, Ehtisham, for such a nice introduction. Thankful I'm Sciences, all of the organizers. ډیرو خلکو دا یو سوچ وی چې یاره پښتو کې به څومره کتابونه لیکلی شوي وي یا په پښتو کې به صرف د شعرونو کتابونه وي د بل کم سیس کتابونه چې دي هغه به نه وي. How a language is credited in this era یوه ژبه د هغې اهمیت د هغې د اهمیت دپاره کم ټولز وي کم standards وي. So one standard is the number of people who speak the language. پښتو د 80 میلیونه خلکو ژبه ده. پښتو د 80 میلیونه مطلب 80 میلیون پیپل. اور ریسرچ دا وایي چې پښتانه او سیندیان دا دلته داسې قامونه دي چې په دوی کې کلچرل شیم نشته. ډیر قامونه داسې وي چې هغوی په خپله ژبه ویلو باندې شرمیږي، ایکسپټ کوي دا نه خو شرمیږي. کلچرل شیم په پښتنو سیندیانو کې نشته دی. او دا ټیم یو ریسرچ دا هم دی چې پښتانو کومه ډایسپورا ده د هغې نمبر آف پیپل هم په دنیا کې یو ډیر غټ د غټ سیلینګ دی، یو ډیر غټ نمبر دی. د 80 میلیونو خلکو ژبه د پښتو دین هم د دې د ورت پته لګیږي. هسټري ته زه نظم چې اوسني کم سټینډرډز دي په هغې باندې خبره کول غواړم. په دنیا کې 34 رائټینګ سکرپټس دي. دا ټیم په دنیا کې 900 لینګویجز هغه داسې دي چې د هغې تر اوسه پورې سکرپټ نشته دی، د هغې خپله املا نشته دی، د هغې باوجود هغه اگزیسټ کوي. او ژبه کله جوړیږي هغه صدیانې اخلي، پیړۍ اخلي، بیا چې ختمیږي هم پیړۍ اخلي. د ژبې یو ویناوال یو سپیکر چې موجودی ژبه موجوده وي. نو د پښتو صورتحال تاسو په خپله وګورئ چې 80 میلیونه خلک موجود دي او د خپلې ژبې باندې کلچرل شیم هغه د دوی څه مسله نه ده، نو دا به اگزیسټ کوي. سمټایمز تاسو به اورېدلي چې دا دومره خطرناک دور دی چې دې کې یوه غټه ژبه وړۍ ژبې لګیا دي خوري. لینګویسټک جینوسایډ دی د نن په دور کې. او دې وجې نه لینګویج رائټس موومنټس په دنیا کې چلیږي. میکنټب یو لینګویسټ د ناروے هغه د لینګویج رائټس پوره په دنیا کې یو مهم چلی او هغه انګریزي ته وایي د کلر لینګویج. د کلر لینګویج د دې تمام استعمار تمام امپیریلسټک فیچرز باوجود یوه ژبه د دې ټولو سیزونو دا څومره چې چیلنجز دي هغې ته ټف ټایم ورکوي، دا د هغې ژبې ورت ښایي. ډیر تعلیم یافته خلک دا وایي چې په پښتو کې صرف د شعرونو کتابونه نور داسې ډیر علمي اساسه یا څه ته موږ سکالرشپ وایو هغه نه وي. زه ډیر مختصر طور باندې ستاسو مخې ته یو سکیچ ږدم چې یو خو پښتانه په باره کې تر ټولو زیات ریسرچز دي چې دا ژبه چې کوم ده دا په کوم کیټیګري کې لایقی ډیر زیات دي. او څه په هغې کې اوس هغه ریسرچز چې دي هغه تر جینیټیکل سټډیز پورې راورسېده چې د دوی د جینیټکس یا د دوی د ډي این اے نه د دوی چې کوم عمر دی یا کمې جرړې دي هغه تر زرګونو کلونو پورې ثابتېږي. د دې نړوان دی دا چې کوم قدامت و یا هسټوریسزم و دا لنګویسټیکلی اور آرکیولوجیکلی به آرګومنټ کېده، اوس جینیټیکلی آرګومنټ کیږي. او هغه لنګویسټک آرګومنټ آرکیولوجیکل ټیسټمنیز هغې کې ډیر تیریز د پښتنو د قدامت په باره کې داسې دي چې جینیټیکل سټډیز هغه
much more authentic ثابت کا دین هم پته لګیږي چې یاره د دې ژبې یو ډیر زوړ تاریخ دی انډوارین لینګویج کې دا ایگزیسټ کوي یو بل بدقسمتي دې سره دا هم شوې ده چې د دې سکرپټ چې کوم دی دا وخت سره بالکل بدل شوی دی او کومې ژبې چې خپل سکرپټ بدل کی نو هغه یو ډیر غټ چیلنج نه تیریږي خو د هغې باوجود هم دې ایگزیسټ کړی ده د اسلام د راتګ نه بعد پرشین لینګویج چې دی د دې سکرپټ هم بدل شوی دی د پښتو سکرپټ رائټینګ هم بدل شوی دی خو د باوجود دی ایگزیسټ کړی ده دا ټیم پرشین لینګویج په 4 سکرپټس کې لیکل کیږي لیټن سکرپٹ دے پرشین عربک سکرپٹ دے اور آرمینین سکرپٹ دے اور سیریلک سکرپٹ دے په دې ټولو کې لیکل کیږي پښتو هم دی چیلنجز نه تیر شوی دا د هغې باوجود دا ایگزیسټ کوي زه تاسو ته صرف دا ویل غواړم چې په دومره خطرناک دور کې هم دا ژبه ځان ایگزیسټ کوي نو دا د دې ورته او د دې زورورتیا ده یو د ژبې په چې کوم تعین قدر دی په هغې کې ډېر څیزونه وي که ژبه پیسه تاله درکوي نو د هغې ویلیو ډېره زیاتیږي خو دا واحده داسې ژبه ده چې دا تاوان ورکوي خو د هغې باوجود دا ایگزیسټ کوي دا یو ډېر انټرسټینګ فیچر دی په دې کې مننه یو کاموسونه.com زه خپله خبره راټولوم د سکالرشپ دا بای ایگزامپلز کاموسونه.com یو ویب سایټ دی د ډکشنریز یو سړی لګېدلی دی بالکل یو عام کس دی د خپلې ژبې سره د هغه مینه ده او هغه 35 ډکشنریز په دې ویب سایټ باندې پراته دي د دنیا چې څومره غټې ژبې دي فرنچ دی سپینش ده انګلیش دی جرمن لینګویج دی دی پښتو دی ته او د هغې نه پښتو دی ته د هغې ډکشنریز په دې باندې ټول پراته دي بیا دې نه علاوه یو انسایکلوپیډیک ورک چې کوم دی هغه د آریانا په نوم باندې چاپ دی په آریانا کې غټ ضخیم اته جلدونه چاپ دي څنګه چې مطلب برټانیکا ده یا ایرانی کا ده هغې د پښتو هسټري او لټریچر او دا ټول څیزونه کړي دي بیا یو بل یو انډیویجول کار کړی دی د دریاب په نوم باندې دریاب یو کتاب دی د 10 والیومز د هغې پوره نوم دی دریاب په کوزه کې هغه دریاب په کوزه کې یو کیټالاګ د کتابونو د پښتو جوړ کړی دی چې په پښتو کې په کم کم ډسپلن کې کتابونه پبلش دي نو تاسو ته زه دا یو خبره کوم تاسو به ډېر حیران شئ 396 396 ډسپلنز داسې دي چې په هغې کې د نه صرف د یو کس د پښتو په شلګونو کتابونه ریکارډ راوړی دی چې دا په میډیکل کې په انجینیرینګ کې په اکنامکس کې په لنګویسټکس کې په دې کې نو 396 disciplines اور more than 40,000 books هغه صرف دا یو ورک یو ریسرچ ورک هغه زمونږ مخې ته راوړي بیا هم دغه ریسرچر یو انتھالوجي لیکي په هغې کې د پښتنو لیکوالانو یو ریکارډ دی ایرا بای ایرا پیریډز بای پیریډز هغه هم 10 والیومز دی د ویاړلي په نوم اور هغې کې 3000 رائټرز دي 30,000 10,000 اوس دا مونږ ته لږ شانتې دا ښایي چې یاره په پښتو کې په کم موضوع باندې څه وخت یې چا ډېر زیات چې کوم دی کار کړی دی بیا بل یو خبره زه تاسو ته وکوم اکیډیمیا کې هم تاسو ګورئ پښتو خو ایز ا انډیجنس یا مقامی ژبه ورته ویل کېږي خو دې باوجود تاسو وګورئ چې په څومره پښتون افغان وطن دی په دې کې دا ټایم پښتو ژبه لنګویسټکس اور لټریچر په دې کې تر 200 زیات پی ایچ ډیز دي تر 200 زیات فی الحال انرولډ دي
بیا کلمی نسخې مینیوسکرپټس چې کوم دي کا تاسو ګورئ صرف په کابل اکیډمي کې یا صرف د پښتو اکیډمي کې 1500 هینډ ریټن مینیوسکرپټس دا د پیښور پوهنتون په اکیډمي کې پراته دي. چرته تاسو تللی کتلی مو دي چې دا د 100 کلونو زوړ مینیوسکرپټ دی، دا سوی د دې ټیکسټ سوی نه مونږ ته پته نشته. دې کې بیا ډیر فیکټرز دي، خو بهرحال دا صرف یو اکیډمي کې دومره دي. که تاسو بیا کابل ته، کوټې ته یا نور میوزیمز ته یا اطلاع شئ نو هغې کې د دې نه هم زیات دي. بیا پروز چې کوم دی یو کتاب صرف زه ذکر کول غواړم، زلمې هیوادمل یو ډیر مشهور رائټر دی، ډیر لوی ادیب دی. هغه کتاب دی د پښتو نثر 800 کال تاریخ، مطلب 800 years history of the پښتو پروز. ډیر مشهور کتاب دی. دا صرف یو کس دا کار کوي، نور بیا مخکې تاسو ویلی شئ. بیا زه تاسو دا وایم چې ډېرې ژبې اوس هم داسې دي چې په هغې کې ماډرن ژانرز نشته دی. یو نیم اے ژانرا اینڈ آئی ایل مینشن کہ پښتو میں یہ ہے. مطلب پښتو یو عجیبه داسې ژبه ده چې دې د ژبو سره تعصب نه دی پاللی. یعنی سانټ بالکل د انګلیش لټریچر یو سیز دی، پښتو کې سانټ هم لیکلی شوی دی او هغه سانټ سیم میټرز باندې لیکلی شوی دی په کم میټرز کې چې په انګلیش کې لیکلی کیږي. انټرسټینګ. او میر صاحب یو بله خبره تاسو ته وکړم، ستاسو خصوصا د دغه دپاره. دیر از اے جانرا بائی دا نیم آف شیر و شکر. شیر و شکر میں ایک نظم ہوتا ہے، یو نظم وی یو لائن یو مصرع په پښتو کې وي، بله مصرع په فارسی کې وي. دس از مطلب a dialogue between civilization, between languages. مجھے کسی اور 2 لینگویجز میں آپ بتا دیں، نہیں ہے. اچھا اس ژانرا کا نام ہے شیر و شکر. یہ اس پہ پوری کتاب لکھی گئی ہے، وہ شیر و شکر کے نام سے ہی ہے. ایک بندے نے ریسرچ کی ہے شکرستان روہ کے نام سے، اس میں مور دین 400 پشتون ایسے لوگ، هغه 1500 خلق چې هغه دي پښتانه خو د هغوی په فارسي کې دیوانونه لیکلي دي. مطلب دا پښتانه څنګه ډیپیکټ کیږي داسې دي نه. زه نن سبا د افغانستان په آرکیالوجي باندې کار کوم. هغه مطلب د عیسی علیه السلام د دور نه روان دی چې دلته کوم ټیسټمنیز دي آرکیالوجیکل، په هغې کې هم سیم دا آرګومنټ دی چې دلته کوم آرکیالوجیکل ریمینز دي په هغې کې لینګویسټک امپیریالیزم نشته، په هغې کې د خروشتي سکرپټنګ هم شته چې کومې سکې دي یا کوم مونږ سره آرکیالوجیکل ټیسټمنیز دي. خروشتي زمونږ پخوانی سکرپټ و د پښتو، په هغې کې گریک رائټنګ هم شته او په هغې کې د هغه وخت چې څومره لینګویجز دي د هغې د ټولو ډیپیکشن شته دی. بیا د یو ډیر ساینټیفک، زه خپله خبره ختموم، دې نه به تاسو ته اندازه شوي چې د پښتو چې کوم ورت دی هغه څومره دی. دا خو صرف ما 4-5 منټه ووایي. دا دومره سینسیټیو دی احتشام چې دا لینګویج خو یو لیوینګ انټیټي ده. یو لینګویج د بل لینګویج سره لکه د یو انسان د بل انسان انټریکشن کوي، څه څیزونه اخلي، څه پرېږدي. دې دپاره د کابل لینګویسټس چې کوم دي هغوی یو فارمولیټ کړې ده. یعنی دا د خپل لینګویج حوالې سره دومره سینسیټیو دي که ته دا انټریکشن بټوین د لینګویجز یا امنګسټ لینګویجز که دا مناسب نه وي، زه خپل ژبه به علم لګیا یم که نه. نو یو فارموله ده چې د هغې ټول خلک خیال ساتي. دی وایي چې دا ژبه کله د بلې ژبې سره انټریکشن کوي پښتو، نو دا به په 4 طریقو باندې کوي. 25% به د بارویزم کوي. بارویزم مطلب اوس د فلسفي ټرمز دي، زه په پښتو کې نشم ویلی، نو به زه ایز اټ از بارو کم. ٹھیک شوله. 25% به نیولوجزم کیږي او 25% به ټرانسلیشن کیږي او 25% به فولکلور ته ځم. فوک چې کومه ورثه ده زما، کوم سکالرشپ دی فولکلوریسټک، هغې نه به زه ټرمز اخلم.
سو جست سی اٹ کنا چې دا څومره یو ډیر هغه ادبي دیانت دی یا لسانی دیانت دی یا مطلب د ژبې سره یو تعصب هم نشته او هغه د کرنګي فالو کیږي نو دی ټول سیز نه مونږ ته دا یو اندازه لګیږي چې دا ژبه صرف یو کمیونیکیشن ټول نه دی دا د کلچر یو ډیر غټ نیوکلیس هم دی دا یو اجتماعي دانش پریزرویشن هم دی په دې کې او دې سره سره مطلب دی کې یو علمی ډیره غټه خزانه ده ځکه که تیره پیړۍ کې په امریکا کې ژبې ورکې شوي دي په اسټرالیا کې ژبې ورکې شوي دي په هندوستان کې ژبې ورکې شوي دي خو دا یو عجیبه شانتې کیس سټډي ده چې دا سټیټ ورسره نشته د هغې باوجود بیا سکرپټینګ د دې تبدیلیږي خو د هغې باوجود د خپل اولس او د دې خاورې سره دومره تعلق دی چې دا نه صرف موجوده ده بلکې هغه چیلنجز چې کوم دی هغه ایکسپټ کوي هم می هذا ما عندي thank you Thank you, Sir Ihtisham. Thank to IM Sciences, Dr. Sami Aslamir Sahab, all students, participants, dear Manana. Why Pashto is important? Da yo this is wale che mong boda guru where we do live. Zamong exist comes like it. No کمونږ دا وګورو چې مونږ نیټو د کوم ځای نه تعلق ساتو مونږ انډیجنس څه دي او مونږ په کومه خاوره اوسیږو او زمونږ ژبه څه ده که چیرې دا مونږ پرسیو کو then we would understand very easily چې که چیرې زما ژبه why not پښتو که پښتو نه ده نو بیا ما سره دي څه بیا ما سره نور څه دي ځکه چې لکه ساسر مونږ وګورو داسې دا نور کوم چې رایټرز دي ګریټ رایټرز دي میکینزي دی داسې په افغانستان کې رښتین دی زیار صاحب دی نو هغوی دا خبره کوي چې ایوریثینګ از ان د ټیکسټ هر څه په کتابونو کې دي په لیکلو کې دي لکه څنګه مونږ سره خوشحال دی زه به دلته یو دوه شعرونه وایم خوشحال بابا پخپله وایي چای پلو له مخه وانخیست پښتو له هغه شان بکره پرته ده Bakra means virgin, that no one has researched about Pashto. So Pashto is lying there still like a virgin. Now, Munga ka Pashto guru, na the Pashto gura jwanna de da saluru pinzushuno na judvi. Kamunga dombe culture walu, au dvem pasimung mazhab walu, au دریم ورپسې مونږ فاین آرټس یا آرټس والو او څلورم ورپسې مونږ ساینس او ټیکنالوژي والو او د اوس نن سبا چې څه آرټیفیشل انټیلیجنس وغیره دا شیزونه راځي نو پنځه شپږ اووه شیزونه چې راجمع شي نو دې نه لایف جوړ شي مونږ دا وایو که نه چې مونږ وی لیو ان د ورلډ ان د ګلوبل ورلډ که چېرې په ګلوبل ورلډ کې خلق لګیا دي خپل هر څه سیو کوي خپل هر څه پریزرو کوي هغه ځان ته ساتي نو وای ناټ پښتو زه اوس راځم لږ د دې د پښتو هغه چې کوم فولکلور دی که نه هغې ته راځم چې پښتو کې څه نشته دي پښتو کې یوه ټپه ده وایي چې دغه توتان پاخه مامانې تورې ګورګورې تورې توتان پاخه ګورګورې تورې زه د موزي د ډوډۍ څه پروا لرم نو تاسو وګورئ که نه وی آر لیوینګ فار ایدر فار فوډ یا نور څه ښه داسې وایي که نه دغه بله یوه ټپه ده وایي چې دا لیوانې لیوانې ګرځه په چم کې ګرځه چې ډاډه در باندې یم داسې یو بله ټپه ده ګوره ها زه فولکلور ته راځم که نه چې فولکلور څه ته وایي که نه هغه ځای نه مونږ دا هر سره روان کړي دي داسې یو بله ټپه ده مونږ سره وایي چې دغه ځان یې زاړو جامو کې جوړ کو لکه په وران کې لیکي باغ د ګلو وینه نو ما ګوره دا ټاپې ما صرف د دې دپاره وکړي که نه چې پښتو کلچر پښتو ژبه
او پښتو لټریچر هغه دومره ریچ دی کنه چې کوم صرف په لینګویسټیکلی مونږ وګورو نو مونږ سره صدیق الله رښتین، مونږ سره زیار صاحب، مونږ سره دلته زمونږ ډاکټر نصر الله جان وزیر، ډاکټر بشرا، هغوی په لینګویسټیک کتابونه لیکلي دي، غټ غټ کتابونه لیکلي دي. دغه شان ګوره که مونږ هیسټري ته لاړ شو نو مونږ سره ګوره پښتانه د تاریخ په رڼا کې مونږ سره بهادر شاه ظفر کاکا خیل دی، که مونږ دغه ته لاړ شو د پریشان خټک ته لاړ شو پښتون کون، داسې که مونږ لړ شو دي پښتانه د تاریخ په رڼا کې مونږ سره قاضي عطاالله صاحب دی. نو آیا مونږ چې دلته کوم کسان ناست یو آیا مونږ دا لوستي دي؟ که مونږ دا لوستي نه دي it means we do not know about Pashto literature. او چې تر څو you are Pashtun and you are living here in the خیبر پختونخوا او تا ته دا پته نه لګي چې زما په پښتو کې څه دي، نو د دې مطلب دا شو ته خو پردي د نورو سبق خو ته وایې means you know about Foucault, means you know about Derrida, you have studied about many Western, French, German and British writers. خو دلته تاسو لوستي دي نو که د دې سټډي تا نه ده کړې د زمونږ انډیجنس سټډي it means you are adopting the foreign books and their knowledges but you do not know about your own languages or knowledges. خو اوس راځو که نه خبره دا کیږي چې آیا که مونږ خپل لټریچر ولوستلو نو د خپل لټریچر کې زمونږ لټریچر کې دي څه. زه تاسو ته صفا خبره وکړم چې ما خپله کله پی ایچ ډي کوله، زه نه پوهېدم چې زه ویر آی شوډ گو، خو کله چې ما ریسرچ وکړو نو ما سره ارمان صاحب ومو، نو زه بیا په دې نتیجه ورسېدم چې زه دا ګورم چې آیا زموږ د لټریچر کې واقعي داسې څه شته دي چې هغه لایف خرابوي سمعینه. I did not find anything in it. په زموږ پښتو لټریچر کې هغه څه دي که نه چې هغه ستا لایف ښه کوي خرابوي نه. ګوره فنډامنټالیزم نشته، ایکسټریمیزم پکې نشته، یو داسې خوږ لایف ښایسته لایف دی د پښتو په لټریچر کې که چېرې ته هغه زده کړي هغه ته اپلای کړي. خو هاو د دې دپاره وی شوډ گو ټو ریډ دیز بکس. لکه څنګه تاسو ته مو وویل د تاریخ چې کوم کتابونه دي پښتانه د تاریخ په رڼا کې پښتون کون د پښتانو تاریخ داسې ګوره یو بل I would like to add one thing. مونږ سره اورینټلیسټ دي، ګوره بهر ملکونو نه خلک راغلي دي، هغوی زموږ په دې ژبه دومره ډېر کار کړی دی. هغه کې جیمز ډرماسټیټر دی، انولسټن دی، موږ سره مطلب مور دین آی تھنک 300 اورینټلیسټس دي چې هغوی راغلي دي بهر ملکونو نه او زموږ په دې پښتو ژبه یې کار کړی دی. هغوی دا لیدو چې د دوی کلچر کې د دوی ژبې کې څه دي او څه نه دي. زموږ په کلچر کې که چېرې تاسو په یو په ډایلکټس لاړ شئ نو دومره ډېر ریسرچ پکې کېږي چې I think you will do the global level books on that research. خو د دې دپاره ضروري ده first we should come to read these books. د دوی که بیا تاسو راشئ ناول ته د پښتو فیکشن ته، په فیکشن کې more than 350 novels have been composed. دې نه زیات ناولونه لیکلي شوي دي او ما چې څومره ناولونه لوستي دي ما خپله پی ایچ ډي په پښتو په ناولز کې په فیکشن کې نو ټولو کې ما تا ته دا ښایي هاو یو شوډ لیو. ته به ژوند څنګه کوې په دې ناولونو کې شته، ته به پلورلیزم به څنګه دلته سسټین کوې، دلته به ته ډایورسیفیکیشن کې څنګه ژوند کوې په دې ټولو. او یس ون تھنګ یوټوپین دی ګوره ډسټوپین هم نه دي، تا ته ژوند ښایي، ټول پکې اپټیمیزم دی. خو before that you will do something, you will have to go there and to do research on these books. For that purpose you will have to read these books. کچېرې تا دا بوکس نه لیدلې او د پردو بوکس تا لیدلي دي ښه خبره ده، علمي خزانه ده، خو د خپل ولې نه. نو ځکه وایم چې وای ناټ پښتو، وای ناټ پښتو. پښتو کې ډېر څه دي، ډېر کتابونه دي، اقتصاد کتابونه پکې شته او شارټ سټوریز پکې ښایسته شارټ سټوري شته دي، د دې ټرانسلیشن ضرورت دی او بیا پویټري ویری ریچ پویټري. تھینک یو. کریټیکل تھیری یا لټریری تھیری پښتو دنیا ته د پښتو دنیا ته چې کله راغلی ده
نو دې سره چې کوم انټریکشن شوی دی هغه په درې قسمه باندې دی. یو خدا دی چې لیټرری تیری یا کریټیکل تیری کله پښتو دنیا ته ټیکسټ ته یا د دې ته راغله نو څه خلک د دې بالکل مخالف دي چې یاره دا یو فارن سټینډرډ دی هغه په پښتو باندې ته ولې اپلای کې. څه خلک داسې دي مطلب هغه بالکل داسې نه کوي د دې ایکسپټنس ته د سره تیار نه دي. دویم ګروپ داسې دی چې هغه بالکل ړون تقلید کوي چې هغه ایز اټ از دغه فارنر یا ایکسټرنل تھیریټیکل فریم ورک یا کریټیکل فریم ورک راخلي او بغیر د کم کنډیشن نه هغه په پښتو ټیکسټ باندې اپلای کوي. دا دوه شو. یو دریم چې کوم دی چې د هغې د ټولو نه زیات خلق هغې کې شامل دي هغه دا دی چې کریټیکل تیری دی پښتونایز کړې ده. مطلب څنګه یې پښتونایز کړې ده او دا ډېر انټرسټینګ کیس سټډي ده. تاسو که اردو یا نور لینګویجز راخلی په هغې کې داسې نه ده. پای کې دا ګروپ تر ټولو کم دی. پښتو کې دا ګروپ تر ټولو زیات دی چې د پوسټ کلونیالیزم راخیستی دی او بیا د ټیکسټ باندې د هغې اپلای کوي نو هغه په پښتون کنټیکسټ کې دی کوي. که دې سټرکچرلیزم راخلي نو دی د خپل لینګویج یو داسې ځای سره تړي چې هغه د هغې اصلي جړ دی. نو دا درې قسمه دغه شوی دی انټریکشن شوی دی او مطلب انټرسټینګلی چې پښتونایز کول یا کنډیشنلی اکسپټنس کول مطلب دا یو ډېر کلیور سټانس دی چې دې پرسپیکټیو باندې زه یو سیز اخلم په خپلو شرایطو یې اخلم او په دې ایز اټ از ستا په احکاماتو یا ستا چې کوم د دې سره پولیټیکل دغه تړلی دی په هغه باندې یې نه اخلم. لکه انور صاحب د اورینټلیسټ خبره وکړه هغوی اورینټلیسټ چې کوم دلته کې د پیرنګیانو په دوره کې موجودو په پښتو باندې کار کولو نو د پښتو د غم مړه نه و. هغوی د خپل پولیټیکل پرسپیکټیو یا په لینګویج کې چې کوم پاور ډاینامیزم دی هغه کیری آن کولو دپاره په دې باندې کار کولو. نو ډاوټ چې پای کې بس خلک داسې هم وو چې هغوی به علمي کار کولو خو مین چې کوم کنټرولینګ ایجنسی یا اتارټي وه نو هغه پولیټیکل پرسپیکټیو نه کېده. لینګویج اینډ پاور چې کوم ډاینامیزم دی د هغې پرسپیکټیو نه هغه کېدله. نو اوس دور کې چې موږ ګورو دا د سوشل ساینسز لټریچر چې کوم د یو بل سره انټریکشن دی دې پښتو ته ډیره زیاته فایده ورکړې ده. یعنی پښتو کې نه صرف دا کیږي چې تیری او د تیری اپلیکیشن سمپلی داسې نه کیږي بلکې د دې سره سره پښتانه رایټرز خپل لینګویسټک ډسټینکشنز او خپل تھیریټیکل فریم ورکس ډیولپ کولو کوشش هم کوي. یعنی مطلب خپل پولیټیکل پرسپیکټیو د سره خپل کلچرل پرسپیکټیو سره خپل انټلیکچوال چې کومه سکالرشپ دی په هغې کې یو خپل فریم ورک هم په هغه طریقه باندې جوړوي په نوې طریقه باندې جوړوي. نو زه خپل ځاني دا وایم چې د کریټیکل تیری په پښتو باندې کم اثر دی او پښتو هغه څنګه ایډریس کړی دی دا ډیر میچیور دی. ټیک ده څه به یې تاوان څه نقصان څه دربار یا د دربار مفادات هم ترلاسه کړي وي خو همدغه وجه دا چې ته ګورې چې پښتانه د خپلو جرړو سره د دومره ډیر غټ استعمار د دومره ډیر غټ امپیریالیسټک انویسټمنټ یا ریجنل پالیټکس چې کوم انویسټمنټ دی د هغې باوجود د خپله ژبه نه پرېږدي. ګینې دا ژبه یې څومره نه ده سپکه کړې په دې ژبه کې داسې ټرمز نه دي جوړ کړی چې هغه زما آیډنټیټي ته یو ډیر غټ تھریټ دی. مطلب د طالب نوم راځي نو د چا ذهن ته کومه جغرافي راځي طالبانایزیشن لفظ راځي د چا کم دغه راځي د هغې باوجود مطلب دا ژبه دغه یس ایکسټریمیزم وایلنس طالبانایزیشن سویساید بامبنګ دا ټول څیزونه په دې ریجن کې چې څنګه انجینیرډ کیږي او پښتو ژبه هغه څنګه تاسو ګورئ که پښتو لټریچر کې تاسو ګورئ نو بیا د دې هغه کاونټر نیریټیو تا ته میلاویږي. زمونږ دلته یو بل فیشن دی چې هغه مسله کوي چې ته د انګریزي
کتاب د پښتنو په باره کې وای بیا خلک ته بل رنګ ګوري. حالانکه انګریز پښتنو ته د یو ډسټنس نه ګوري، خپل پښتون ستا په باره کې سوی. مطلب تاسو کې بچا ویلی چې پښتنو چې کم هیسټورینز دي او هغوی په پښتنو باندې کم ریسرچ دی، هغه زه دعوې سره وایم چې د هغوی ارګومنټ هیسټوریکلی هغه د تمام انګریزي رایټرانو نه زیات مضبوط دی، ډیر زیات مضبوط دی. خو مسله څه ده مونږ پیژنو نه. تاسو غوث خیبري پیژنئ، تاسو حسن کاکړ پیژنئ، تاسو زیار پیژنئ. آکسفورډ کې لینګویسټ دی، هلته انګریزانو ته لینګویسټکس پڑھاوئ، هغه پښتون د پښتو لینګویسټکس کې پی ایچ ډي کړې ده. یا حسن کاکړ تاسو وګورئ، یا داسې ډیر هسټورین حبیبي صاحب تاسو وګورئ، تاسو رشاد صاحب وګورئ، غنی خان وګورئ. مطلب دا ټیبوز دا تیری دا کریټیکل تیری دا ماتای. یعنی مال دا انډرسټینډینګ چا را کړی دی چې زه د انګریز په ما باندې ریسرچ چې کم فیشن هم دی، کم د پاپولیسټ نیریټیو یو ډیر غټ هتیار هم دی، زه هغه پرېږدم او زه راځم چې نه حبیبي څه وایي، ځکه دا پښتون دی، د ډسټنس نه ګوري، دی انټرنلایزډ پرسپیکټیو ماته راکوي که نه. نو دومره ډیر هسټورینز دي. زه دا برکت ګڼم د کریټیکل تیری. د کریټیکل تیری پښتنو ته دا ورکړه ګڼم چې مونږه کریټیکلی دی میچور کړي هم یو، د خپل خاورې او د خپل نیریټیو سره د خپل لینګویج سره هغې تړلی هم یو. دا که زموږ د پارټیسپینټس لږ دي ته غوږ کېږي دا به ډېره ښه خبرې. ګوره باینري ایکسټریمیټي یوه تیوري ده، په هغې کې دغه خبره کېږي چې دا شي صحیح دی دا غلط دی. مثال په طور زموږ د دې پښتنې د پښتو په خاوره دلته یو عمل ډیر وخت روان دی. تاسو ته ما وختي هم خبره وکړه چې پښتون رایټرز په دې هر څه لیکلي دي، خو څوک یې ګوري نه چې اصل دي څه او روان څه دي. په باینري ایکسټریمیټي کې دا مسله یي چې یو طرف ته یو پول راشي، یو طرف ته بل راشي. نو بیا کله تا سیکولر خلک نه دي، هغه ته ښه ښکاره شي او بیا په یو وخت کې تا د بل سایډ ته کوم چې فنډامنټلیسټ دي، کوم چې ایکسټریمیسټ ذهن لري، کوم چې فاونډیشنلیسټ دي، هغه ته ښه ښکاره شي. اوس زمونږ کوم ځوانان یا سټوډنټس ینګسټرز دي، دوی ته زموږ دا ریکویسټ دی چې تاسو دا وګورئ، دلته په خپله اول د پښتو دا لټریچر وګورئ، بیا راشئ ریسرچ وکئ چې آیا ریئلی ان ریئل سینس پښتونز آر ایکسټریمیسټس. که چېرې په لټریچر کې نشته که نه، نو لټریچر چې چا لیکلی ده هغه زمونږ کریم خلک دي. نه هغوی دا شی رد کوي، د دې مطلب دا شو چې دلته ایکسټریمیزم په بنیادي طور نشته. بیا که چېرې یو طبقه داسې لګیا تا راکش کوي تھرو آؤٹ ارتھوډاکسک تھاټس یا ټوورډز فاونډیشنلیزم یا تا فنډامنټلیزم طرف ته راکشوي، ځکه چې ژوند خو محرک دی، ژوند ډاینامیک دی، وی شوډ گو فارورډ ناٹ بیکورډ. که تا یو کس مخکې په ځای شاته راکاږي، ته وایي چې نه زما خبره صحیح ده په باینري ایکسټریمیټي کې، نو د دې مطلب دا شو چې سیکولر تاټس خلک دا خبره کوي چې پلیز کوم شیزونه چې لایف ښه کوي هغه اخله، کوم شیزونه چې لایف خرابوي هغه مه اخله. نو دا کریټیکل تیوریز نه دي، همدغه تا ته ښایي. زه دا وایم چې پښتانه په بنیادي طور دوی سیکولر ذهن لري، خو کوم شیزونه چې دوی ته سټرکچرل فارم کې ښوولی کېږي، دوی ته ویلی کېږي، دوی بار بار د دوی په مازغو کې اچولی کېږي، یا مطلب په میډیا په ګلوریفیکیشن کېږي یا په بله طریقه کېږي. سو these things are here stored in their mind, in their unconscious. When they play any role, they act about that. This is the issue. نو ما ته څه ښوولی کېږي او زما خپل څه دي، خپل زما دا لټریچر دی، د پښتو لټریچر دی. تاسو دا وګورئ، په دې کې په باینري ایکسټریمیټي کې ته دا پته لګي چې ته لایف داسې وکړه، هغه ته کلچر ښایي، هغه ته نامز ښایي، هغه ته ویلیوز ښایي، هغه ته ټریډیشن ښایي. زمونږ په پښتو کې په تیوري بیس کوم شیزونه چې خراب دي هغه بالکل یو ټرایبلیزم دی چې اوس
په دې دور کې د ټرایبلیزم هیڅ سنس نه جوړیږي ځکه چې دنیا ټرایبل نه تللی ده فیملی ته او فیملی نه یو بل منډه والی ده انډیویجول ته او موږ اوس هم په ټرایبل کې ګیر یو په هغې کې ایشو دا ده چې ته فری ډیسیژن نشي اخیستی یو آر ناٹ فری ټو لیو یو آر ناٹ فری ټو ډیساید نو ځکه یو ځای نه راګیر بل ځای موږ په یو ځای زه وایم چې یو پښتون هلک او جینۍ د لس ځایه راګیر دی لس ځایه from 10 places they have been banned or restricted to their means they cannot pass their own life according to their will and wishes لکه موږ سره څنګه یو تیوري د ایگزیسټنشلیزم دی چې هغې کې کیرکیګارډ دا خبره کوي چې ته یو شوډ لیو اکارډنګ ټو یور ویل اینڈ وشز ټیک دی ویل وشز کې مطلب زه به یو سینسرشپ پکې وکړم چې خیر ده دین دی هم وي پکې مذهب دی هم وي پکې خو زما خپل ویلیوز نامز ټریډیشنز دا دي یي کسټمز او کوم پکې نه دي ښه لکه سواره وه پکې هغه ختي شکر دی ووته داسې بدل و هغه تې ووتو نو اوس نور څه کول دي ټیک دی زه آی ډونټ لایک ټو بي سو ډیکنسټرکشنسټ ټو کرش د فیملی زه غواړم چې زه فیملی کې اوسېږم خو په ټرایبل کې نه اوسېږم ټرایبل نه زه ځان روباسم په فیملی کې به اوسېږم البته انډیویجول ته که زه ټوپ نشم ولی که نه نو هېڅ خبره نه ده زما بیا هم لایف ښه وي تھینک یو یو مضمون ما لیکلی و څوک فلسفي کیدی شي فلسفي به چاته وایو مطلب تاسو پښتو په کلچر کې به کله کله کتلی وي چې کم سړی داسې څه ګډ وډ شانتي خلک وایي دا فلسفي دی که نه دا یو بل زمونږ مسله ده بهرحال بیا یو په اکیډیمیا کې ډېر غټ د ایگزیجریشن یو دغه دی ټریډیشن موجود دی چې چا فلسافیکل ټرمز یوز کړي نو خلک هغه ته فلسفي وایي یا چې چا فلسافیکل چې کوم ټرمز نه علاوه کوم تیمز دي د فلسفي په هغې باندې چا خبره کړې ده اوپینین ورکړی دی یا پې شعرونه لیکلي دي یا پې مضمون لیکلی مونږ هغه ته هم فلسفي وایو بیا بله یو ایشو دا ده که چا په فلسفي کې ماسټر کړی دی نو موږ هغه ته فلسفي وایو نه دا ډېر ګران سوال دی زه تاسو په اسانه باندې پوهوم چې فلسفي به څوک دنیا په دې 13,000 کلونو کې د دې فیصله په کم سټینډرډ باندې کړې ده I need your attention برټن رسل یو ډېر لوی سړی دی تاسو به نوم اورېدلي د پری ساکریټک ټریډیشن نه راواخله ساکریټک ټریډیشن او بیا دا نور ټول په دې کې د فلسفي دپاره معیار دا و پیمانه دا وه چې کوم ستا پریویس فلسافیکل ټریډیشن دی په هغې باندې تا څه اضافه کړې ده او هغه اضافه چې کومه تا کړې ده د هغې انټولوجیکل اینډ اپسټیمولوجیکل آرګومنټ څه دی که تا دا شرط پوره کړي نو ته فلاسفر یې که تا دا شرط نی پوره کړی نو ته فلاسفر نه ته کریشن آف نالج یا کنټریبیوشن آف نالج نه دی کړی دا ډیره ګرانه پیمانه ده خو چې کله شلمې پیړۍ ته خبره راورسېده نو برټن رسل دا یو خبره وکړه چې دا اوس د علوم یو بل ته ډیر زیات راجوخت شول نو هغه وی چې یاره هغه کس هم فلاسفر دی چې کوم دا فلسافیکل ټریډیشن دی او په هغې کې مختلف سکول آف تھاټس دي او یو کس په دغه سکول آف تھاټس کې اکارډنګ ټو فلسافیکل سټینډرډ اونلی پرایورټایزیشن کولی شي کہ آئی پرائرٹائز دس اسکول آف تھاٹ نا اکارڈنگ ٹو دس آرگومنٹ وہ بھی فلسفی ہے اور اس نے خود جو کام کیا مطلب اس کی تھیوری آف نالج کے بارے میں بات کی جاتی ہے لیکن اس کے مخالف بھی انہوں نے پھر لکھا نو د پخپله هم دا کار کړی دی او د شلمې پیړۍ که غټ د دنیا فلاسفران راغونډېږي هغې کې به برټن رسل خامخا وي نو هغه دا یو سټینډرډ ورکړی دی اوس تاسو راشئ پښتو ته یا اردو ته یا په دې کې مطلب دا سټینډرډ اپلای کوي نو په دې دواړو سټینډرډز باندې پښتنو سره فلاسفرز هم شته
په دواړو سټینډرډز باندې پښتنو سره تیوریسټس هم شته. خدا ډیر غټ ډیبیټ دی، زه وایم چې کوېسچن سیشن دپاره مونږ اوپن کو. صرف یو د تیری په باره کې یو اگزامپل یس چې هغه د لیټرری تیری په ډومین کې مونږ یې ښودی شو، کازمیک سیکشولیزم. کازمیک سیکشولیزم تیری کتاب هم راز محمد راز لیکلی دی. بیا د هغه تیری امپلیمنټیشن چې کوم دی هغه په خپل 4 ناولونو کې هم کړی دی. نو دا یو داسې مثال دی مونږ سره کریټیکل تیری کې سپیشلی چې د هغې فلسافیکلی انټولوجیکل بیس اور اپسټمولوجیکل بیس هم شته، تیری هم شته، او د تیری فکشنل اپلیکیشن هم شته دی. دغه رنګې بهاءالدین مجروح چې دی هغه هم مونږ سره یو فلسافیکل تیری شته. یو بل پښتون دی عبدالاحد دغه نوم دی، تخلیق فن کا نظریه، ډېر خلک یې نه پیژني، هغه اردو کې د تیری یو کتاب لیکلی دی، هغه هم موجود دی. نور هم ډېر داسې شته دی. خو بهرحال مطلب دا شو کوي چې یاره یو خپل فلسافیکل یا تیریټیکل فریم ورک خپل کنټیکسټ کې، خپل انټلیکچوال سرمایه کې هغه هم پښتنو مخې ته راوړی دی. زما خپل خیال دا دی دا د کریټیکل تیری یا د لیټرری تیری یو ورکړه ده او یو سپیشل د دنیا په ورکړه کې دا لاس دی یا دا یو قسم کنټریبیوشن دی.